د ابو نصر فراهي بندر د پراختیا لپاره 4000 جریبه ځمکه ځانګړې کیږي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم مولا عبدالغني برادر اخون په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون نوبتي غونډه نن د روان 1404 لمریز کال د اسد میاشتې په لومړۍ نیټه په مرمرینا ماڼۍ کې جوړه شوه. د اقتصادي کمیسیون د غونډې ته له ایجنډا سره سم د فراه ولایت د ابو نصر فراهي بندر د تاسیساتو جوړولو او د موټرونو د تخلیه او بارګیرۍ لپاره د ځمکې د انتقال او دغه بندر د پراختیا موضوع وړاندې شوه. له بحث وروسته پریکړه وشوه چې په ابو نصر فراهي بندر کې د تخلیه او بارګیرۍ او اړوندو ادارو لپاره 4000 جریبه ځمکه ځانګړې شي. د کور او ښار جوړولو وزارت د دغه بندر د پراختیا نقشه او ډیزاین چمتو او پر ټاکلې نیټه د اړوندو ادارو ته د تطبیق په موخه وسپاري. همدارنګه مالیې وزارت ته هدایت وشو چې دغه بندر د پراختیا پروژه د راتلونکي مالی کال په بودیجه کې د اړوندو وزارتونو له سهم څخه په پام کې ونیسي. همدارنګه په دې غونډه کې د خصوصي سکتور لوري د غزنی ولایت په مرکز کې د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت پر ځمکه د سړې خونې او جوسو کارخونې جوړولو پر طرحه هم بحث وشو. د هر اړخیز بحث وروسته یاده طرحه تایید شوه. د دې طرحې له مخې په 15 جریبه ځمکه د 15000 ټنه په ظرفیت سړکونه او همداراز د جوسو کارخونه جوړیږي چې 140 میلیونه افغاني پانګونه پرې کیږي. یا تصامیم د منظورې په موخه د عالی قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله دفتر ته واستول شول. بیا به د ښکلا د لمر سپوږمۍ